بسم الله الرحمن الرحیم. قربان شمه قربان میاشت د رمضان، قربان شمه قربان میاشت د رمضان، قربان شمه د روژې فضیلتونه. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د روژې د فضیلتونو و خپرونو ته. اختر ویرو جماعت ارما خام د مسلمان، قربان شمه قربان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع روژې ته عمومي کتنه. قدرمنو اوریدونکو، د نفس ضبط او د نفس کنترول او همدارنګه د نفس اداره داسې یو کار دی چې هیڅ انسان ورڅخه بېنیازه کیدی نشي. باید د هر انسان نفس کنترول وي او هغه د دې په اختیار کې وي، ځکه چې د هر عقل او ضمیر لرونکی انسان په ښه توګه پوهیږي که چیرې هر انسان د خپلو خواهشاتو واګي په هر میدان کې آزاد پریږدي او وغواړي خپلو ټولو نفسانی غوښتنو ته عملی جامه ور واغوندي، نو بې له شکه د بشریت ژوند د ځمکې پر مخ د څو ورځو په بهیر کې پای ته رسیږي. بس ژوند به بیا حیواني ژوند وي، هلته به انسانیت د سره نه وي. او که انساني ژوند د ځمکې پر مخ د څو ورځو په بهیر کې پای ته هم ونه رسیږي، لږ تر لږه داسې بڼه به غوره کړي چې د هر چا لپاره به د زغم وړ نه وي. د ژوندانه ډګر به د بشریت لپاره تنګ شي. د نړۍ موجود واقعیت په کامل وضاحت سره موږ ته دا راښایي چې بشر او انسان د هغو بندیزونو او مقرراتو نه د نه پابندي په نتیجه کې چې باید مراعات او عملی یې کړي د څومره ستونزو او سرګردانیو سره مخامخ شوی دی. دا بریدونه او حدود د هغو قواعدو او مقرراتو څخه عبارت دي چې علیم، خبیر او قادر ذات د بشر دپاره ټاکلی دي، تر څو د هغې سره سم خپل منځني روابط او اړیکې برابرې کړي، ځکه چې یوازې الله تعالی د دې حق لري چې حدود او بریدونه مقرر کړي او بندگان د هغې سره سم ژوند وکړي. یوازې الله تعالی د امر او نهی واکدار دی، یوازې هغه ذات د هر چا نه زیات علیم، حکیم او رحیم دی. د اسلام سپیڅلی دین یوازینی دین دی چې کولی شي انساني نفس ته په سمه توګه لارښوونه وکړي او د هغه شهوات او خواهشات د نظم او کنترول لاندې راولي، او داسې کامل نظام دی چې د ټولو مصلحت پکې خوندي دی. نو له دې کبله یوازینی نوراني لاره ده چې باید ټول انسانان د دې سره سم حرکت وکړي، لکه چې الله رب العزت فرمایي: او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. الله رب العزت فرمایی: آیا هغه څوک چې مخکې مړ و بیا موږ ورته ژوند وبښه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لار وهي، د هغه چا په څیر کیدی شي چې په ترږمو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي. دا نو انسان ته پکار ده چې د الله رب العزت د حدودو او د الله رب العزت بریدونو مطابق عمل وکړي او څه چې الله ویلی دي هغه عملي کړي او څه نه چې الله نهیې کړي د هغه نه ځان وساتي. نو قدرمنو اوریدونکو، روژه د الله تعالی په دین کې
د نفس د کنترول او ضبط لپاره تر ټولو غوره عملي راز او د ټولو غوره عملي لاره ده. روژه داسې شی ده چې په هغه باندې د نفس کنترول او ضبط کیږي. له همدې کبله د اسلام د اساسي ارکانو څخه یو رکن روژه ده. د تقوا او پرهیزګاري حقیقت ته د رسیدلو او پر اسلام د مسلمانانو د منګولو لګولو بهترینه لار او عملی تعبیر روژه ده، بل څه نشته. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله وایي ای مؤمنانو پر تاسې روژه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې د نورو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په امتیانو او پیروانو باندې فرض شوې وه. دا د دې لپاره فرض شوې چې په تاسې کې د پرهیزګاري او د تقوا صفت پیدا شي. نو پورتنی آیت دا بیانوي چې روزه یو الهي فریضه ده او په ټولو آسماني ادیانو کې موجوده وه او د اسلام سپیڅلی دین چې د الله تعالی آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی، روژه یې په کامل او پوره ډول فرض کړې ده چې د ټولو مخکینیو روژو ختموونکې او منسوخ کوونکې ده. په نورو ادیانو کې هم روژه وه، خو البته د هغه کیفیت او کمیت به کومه روژه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د همدا شان نه وه. خو د اسلام مقدس دین داسې سپیڅلی دین دی چې دا د رب العزت آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی. نو په مخکې امتونو کې چې کومه روژه وه دا د هغه دپاره ختموونکی او منسوخ کوونکی دی. له همدې کبله په بشپړه توګه پوره او کامله روژه د اسلام په سپیڅلي دین کې وینو چې د خپل واقعیت، آسانی، ګټو، فایدو او هغو نیکو اغیزو چې د انسان په ټولنیز، اخلاقي او عملی ژوند کې لري. نو هغه روژه قدرمنو اوریدونکو چې موږ او تاسو باندې فرض شوې ده او را روانه ده ورځ پس دوبۍ، هغه د رمضان د مبارکې میاشت د روژې څخه عبارت ده چې یوه قمري میاشت ده. په دې نکته کې ډیر شیان په نښه کولی شو چې د هغې له جملې څخه په دې میاشت کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل شوی دی. په همدې میاشت کې اسلامي دعوت پیل شوی. نو په دې میاشت کې روژه نیول په حقیقت کې د هغې یادګار احیا او راژوندي کول دي چې باید تل د مؤمن په نفس او احساس کې ژوندی وي او د هغه شعور یې په اعمالو کې څرګند شي. د قمري میاشتې ټاکل یو لمریز کال دی چې هغه حمل نه نیولې تر حوته پورې او یو قمري کال دی. نو د قمري میاشتې ټاکل چې د دې کائناتو او لویو اجرامو څخه یوه نښه ده، له دې کبله ټاکل چې پیل او پای د دې مختلفو صورتونو سره واضح او ثابت دی. د تزویر او د تحریف زمینه په کامله توګه له منځه وړي. نو په دې اساس هیڅ قدرت نشي کولی چې مسلمانان بې لارې کړي او مسئله د تحریف لوري ته بوزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ابي هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري. د حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سپوږمۍ په لیدلو روژه ونیسئ او د دې په لیدلو یې ماته کړئ او که سپوږمۍ د وریځ په وسیله پټه شوې وه نو د شعبان د میاشتې 10 ورځې پوره کړئ او د هغه نه وروسته بیا روژه ونیسئ. اوس دلته چې الله رب العزت د روژې مبارکې میاشتې لپاره قمري میاشت ټاکلې ده، لمریز میاشتې نه ده ټاکلې. په دې کې د الله رب العزت ځینې حکمتونه موجود دي چې د هغو له جملې څخه یو دا چې قمري کال نسبت لمریز کال ته د 11 ورځو په اندازه کم دی. قمري کال د لمریز کال نه 11 ورځې کم دی. په همدې لامل د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت 10 ورځې مخکې راځي. نو په همدې لامل
د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت 10 ورځې مخکې راځي چې د هغې په نتیجه کې ګورو چې د روژې میاشت د 10 کالو په بهیر کې د لمریز کال په ټولو میاشتو راځي او هیڅ یو ورځ داسې باقی نه پاتې کیږي چې مسلمان په هغې کې روژتي نه وي. د دې په ترڅ کې لنډې ورځې هم راځي، اوږدې ورځې هم راځي، ګرمي هم راځي او همدارنګه یخې ورځې هم راځي. نو په دې ترتیب د ټولې نړۍ مسلمانان په مختلفو ورځو کې روژه نیسي او ټول په یو شان د روژې د سختي او کړاو احساس کوي. او که داسې نه وای نو د ګرمو سیمو اوسیدونکي به نسبت یخو منطقو ته د زیاتو ستونزو سره مخامخ کېدل، یعنی یو شمېر وګړو به تل په تودو او ګرمو ورځو روژه نیولی او یو شمېر به تل په یخو ورځو کې، یو شمېر به تل په اوږدو ورځو کې روژه نیولی او یو شمېر به په لنډو ورځو کې. خو په اوسنۍ طریقه کې د یوې زمانې دورې په بهیر کې ټول خلک په یو ډول د روژې سختي او مشکلات زغمي. همدارنګه وینو چې مختلفې میوې او خوراکونه چې هر یوې په یو ځانګړي موسم کې پیدا کیږي. کله روژه د انګورو په وخت کې، کله روژه د توتو په وخت کې او کله روژه د نورو میوو په وخت کې. او د قمري تقویم سره سم روژه نیول لیوې خوا انسان د دغه مختلفو خوراکونو څخه په ځان ساتلو د مختلفو وختونو په بهیر کې عادت کوي او له بله پلوه هغه د ځانګړې نوعې له استفادې څخه یې نه بې برخې کوي. د روژه نیولو لپاره د رمضان د مبارکې میاشت په تعیین او ټاکلو کې یو بل حکمت هم دی او هغه دا چې ټول مسلمانان په یو ځای او په یو ورځ روژه نیسي او دا عمل د مسلمانانو ترمنځ د وحدت، اتحاد او یووالي او اخوات احساس رامنځته کوي. هغوی د انضباط، انتظام او د الله تعالی هر حکم ته د غاړې ایښودلو سره عادت کوي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام. قربان شم قربان میاشت د رمضان، قربان شم قربان میاشت د رمضان. اختر ویرو جماعت ارما خام د مسلمان، اختر ویرو جماعت ارما خام د مسلمان. قربان شم قربان میاشت. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. نو روژه د الله رب العزت رحمت دی په مسلمانانو باندې او په دې میاشت کې د الله رب العزت رحمت د باران په شان باندې وریږي. نو هغه څوک چې روژه نیسي نو باید د هغه د خوړلو نه ځان وساتي، د څکاک نه ځان وساتي، د جما نه ځان وساتي او د هغه مقصود هم د الله رب العزت رضا وي. او هغه چې روژه نیسي د هغه مقصود د الله رب العزت د ذات تابعداري، همدارنګه د الله د کتاب او د شریعت تابعداري وي او په خپل عمل کې مخلص وي، لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابی هریره رضی الله عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: څوک چې د روزې میاشت په ایمان او د ثواب په نیت ونیسي د هغه ټول مخکیني ګناهونه بخښل کیږي. همدارنګه روژه صرف په دې باندې نه ده چې یو انسان خوراک نه کوي، یو انسان څکاک نه کوي، یو انسان جما نه کوي، بلکه هغه به په ټولو اعضاو سر روژه نیسي. د هر څه نه به مخکې د خپل ژبه د خپل کنترول لاندې راولي. د هر څه نه مخکې باید د خپل ژبه د کنترول لاندې راولي چې په ژبه باندې چاته بد رد ونه وایي، په ژبه باندې حرامې خبرې ونه کړي، په ژبه باندې غیبت ونه کړي، په ژبه باندې تهمت ونه کړي، همدارنګه په ژبه باندې دروغ ونه وایي. او روژه داسې شی ده چې واقعا په دې باندې ژبه د کنترول لاندې راځي. نو ژبه پرته له روژې څخه په بله هیڅ کومه وسیله د کنترول او ادارې لاندې نه راځي. او دا ډیره مهمه نکته وه چې باید توجه ورته وشي، ځکه چې تل په مړه ګېډه خوړل لکه څنګه چې د انسان ټولو اعضاو ته پوره انرژي او توان ورکوي، د انسان نفس هم قوي کوي، د انسان ژبه
د نفسانی قوت تر اغیزې لاندې د خپل ټول ځواک سره په حرکت کې راځي او د انسان له ادارې او کنترول څخه خارجیږي او څرنګه چې ژبه یوازینۍ وسیله ده چې د انسان د نفسانی احساس او انګیرنو څخه خبرې کوي او د هغې حقیقت تعبیروي، نو په دې اساس په هر اندازه چې انسانی نفس د الله تعالی د لارې څخه لرې وي، په هماغه اندازه د هغه اغیزې د انسان په ژبه، حرکتونو، اخلاقو او عمل کې څرګندیږي. د غذا او خوراک څخه ځینې وخت د نفس منع کول د هغې د ضعف او کمزوري سبب ګرځي او نه پرېږدي چې په هره غلطه لاره قدم کیږدي. په دې ترتیب په یو کامل ریاضت کې ځان نیسي او نیغې لارې ته برابریږي. او دا د روژې تر ټولو ستره عملي اغیزه ده چې د دې مظهر له ناوړه عملونو څخه د انساني نفس ځان ساتل دي، لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه بخاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ پرېنږدي او په دروغو باندې عمل پرېنږدي، نو الله رب العزت دې ته حاجت نه لري چې هغه خوراک او څښاک نه کوي. یعنی روژه صرف د دې نه عبارت نه ده چې یو سړی د په روژه کې خوراک او څښاک نه کوي، بلکې لکه څنګه چې په روژه کې دا خوراک نه کوي، په روژه کې څښاک نه کوي، همدارنګه په روژه کې به دروغ نه وایي، په روژه کې به غیبت نه کوي، په روژه کې به حرامو خبرو ته خپل ژبه نه اوږدوي او همدارنګه په دې ټولو باندې به عمل نه کوي. او که څوک په ګیډه باندې وږی او تږی وي خو د خپل ژبه له دروغو نه نه وي منع کړې، خپله ژبه د حرامې وینا نه وي منع کړې او د حرام عمل نه د خپل غړي او اعضا نه وي منع کړې، نو هغه لپاره د روژې نه کم ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغه ګیډه به وږې او تږي وي. لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. رواه ابن ماجه. حضرت ابی هریره رضی الله عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ډیر روژه نیونکي داسې دي چې د روژې څخه ورته یوازې تنده رسیږي او ډیر د شپې لمونځ کوونکي داسې دي چې د خپل قیام څخه یوازې بېخوبي ورته رسیږي. هغه څوک چې روژه نیسي، خوراک نه کوي، څښاک نه کوي، خو نه غیبت پرېږدي، نه دروغ پرېږدي، نه ناوړه خبرې پرېږدي او نه حرام اوریدل پرېږدي، نه حرامو ته کتل پرېږدي، نو هغه لپاره د روژې نه کومه ګټه نشته مګر صرف دا چې هغه به وږی او تږی وي. او هغه انسان چې ټوله شپه د الله په عبادت او د الله په طاعت کې مصروف او مشغوله وي، لکن د هغه مقصود د الله رب العزت رضا نه وي، هغه په خپل عبادت کې اخلاص او صداقت نه لري، د هغه مقصود ریا او سمعت وي، نو هغه لپاره د دې مانځه نه کوم اجر و ثواب نشته. رسول الله وایي: الا السحر، مګر دا چې هغه به ستړی او ستومانه وي، بېخوبه به وي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د روژې آداب، د روژې شرایط، د روژې احکام ټول مراعت کړو او کوم عبادت یا په ورځ کې یا په شپه کې چې کوو، زموږ مقصود په هغه کې د الله رضا وي، د الله رب العزت خوشحالول وي او زموږ عبادت د الله لپاره وي چې الله رب العزت موږ د خپل عبادت نه بېبرخې نه کړي. نو بېشکه د نفس پاکوالی او سپېڅلتیا د روژې له اساسي اهدافو څخه دی، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې په راتلو وفرمایل چې کله به روژه راغله، رسول الله به فرمایل: د روژې میاشت په تاسو راغله، د برکتونو میاشت چې الله تعالی تاسو په هغې سره پوهوي او خپل رحمتونه نازلوي، ګناهونه نابودوي او په دې میاشت کې الله دعاګانې قبلوي، نو الله ته د خپلو نفسونو څخه خیر ښکاره کړئ او یقینا بدمرغه او ازلي بدبخت انسان هغه دی چې په دې میاشت کې د الله رب العزت د رحمت څخه محروم پاتې شي.
نو روژه د انسان د نفس لپاره د الله تعالی پر اطاعت د استقامت او صبر تر ټولو غوره عملی تمرین دی او د انساني ارادې قوت پیاوړی کوي، خو په دې شرط چې مقصود دلته د الله رب العزت رضا وي او په هغه کې اخلاص او صداقت وي. د روژې میاشت به چې کله راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز کوه چې دا د برکتونو میاشت ده او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت تاسې د خپل په رحمت کې رانغاړي او الله رب العزت خپل رحمتونه نازلوي. په دې میاشت کې الله ګناهونه نابودوي، خو د چا ګناهونه؟ هغه څوک چې روژه نیسي او د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کوي او د خپلو ګناهونو بخښنه او مغفرت د الله نه غواړي. دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله دعاګانې قبلوي، خو د هغه چا دعا چې هغه روژه په ټول اخلاص او صداقت او په پوره نیت سره ونیسي، دا نه چې په خولې باندې خوراک او څکاک نه کوي، نور چې هر فحشا او بدبختي په ژبه راځي هغه وایي او هر فحشا او بدبختی په سترګو ګوري او په غوږونو یې اوري. د دې دعا الله نه قبلوي او الله د دې ګناهونه هم نه معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خپل رب ته د خپلو نفسونو څخه خیر ښکاره کړئ. فأروا الله من انفسکم خیرا. او بدبخت انسان به هغه وي چې په هغې باندې د روژې مبارکه میاشت تیره شي، بیا هم په دې میاشت کې هغه د الله رب العزت د رحمت څخه محروم پاتې شي. الله رب العزت دې موږ د خپل رحمت څخه نه محروموي. راشي چې دې میاشت ته تیاری وکړو او په پوره اخلاص او صداقت سره د دې میاشتې روژه ونیسو چې الله رب العزت په دې میاشت کې زموږ ګناهونه معاف کړي او الله رب العزت په خپل رحمت او مغفرت کې موږ راونغاړي. کنی هغه چاته چې په دې مبارکه میاشت کې هم بخښنه ونه شي، نو رسول الله وایي چې هغه به ازلي بدبخته وي. الله دې موږ د بدبختي نه وساتي. الله رب العزت دې زموږ خویندو او ورونو ته په دې میاشت کې د طاعت او عبادت توفیق ور په برخه کړي تر څو چې د الله رب العزت د رحمت او د الله رب العزت د مغفرت نه ناهیلې او محرومه پاتې نشو. په دې هیله نو قدرمن اورېدونکو ځان لپاره، تاسو لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره د نیک اعمال توفیق د رب العزت نه غواړم او ثبات او استقامت په دې میاشت کې د الله په طاعت او عبادت باندې هم د ټولو مسلمانانو لپاره د الله نه غواړم چې الله موږ ته ثبات او استقامت او صبر راکړي چې دا میاشت ډیره په ښه طریقه په اخلاص او صداقت سره ونیسو او په دې میاشت کې د خپل وس او د طاقت په مطابق د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړو. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. قربان شمه قربان ای میاشتې د رمضان، الله پی راضي کیږي، رسول پی خوشحالیږي چې څومره متقیان وي